سلامونه جوړ بخیر هیله ده ملګرو ستاسو هم د روغ صحت ولرئ آیا کله مو هم فکر کړی دی څنګه کولای شو په خپل فیسبوک کې داسې شین رنګ باندې او په بولډ یعنی داسې غټه لیکنه وکړو آیا فکر مو کړی دی چې دا کار څنګه کولای شو نو د دې لپاره په دې ویډیو کې زه تاسو ته ښایم چې څنګه دا کار کولای شو نو که چېرته مو چینل لومړی سبسکرایب کړی نه لاړ شئ چینل سبسکرایب کړئ او بیرته راشئ له موږ سره ویډیو وګورئ نو د دې لپاره اول تاسو راځئ خپل فیسبوک راخلاصوئ فیسبوک به راخلاص کړئ د فیسبوک د خلاصولو نه وروسته تاسو خپل پروفایل هم راخلاصوئ د پروفایل د خلاصولو نه وروسته تاسو ته درې بټن وینئ درې بټنو کې به راشئ او خپل دغه کم د پروفایل لینک چې لرئ دا به څنګه کوئ ځان سره کاپي کړئ کاپي لینک ما سره تیار څنګه شو لینک کاپي شو نو تاسو به راشئ خپل براوزر ته په براوزر کې تاسو به راشئ دغه په نامه باندې یو ویب سایت دی تیار موجود دی چې د کامنټ پیکر په نامه دغه ویب سایت لینک په ډسکریپشن د ویډیو په ډسکریپشن کې موجود دی تاسو په اسانۍ سره پیدا کولی شئ کامنټ پیکر ډاټ فایند د دې په نامه باندې دی مطلب چې تاسو وګورئ دا وګورئ کامنټ پیکر په نامه باندې موږ سره دا لینک موجود دی د لینک په ډسکریپشن کې هم موجود دی نو دلته په دې ویب سایت کې د دې ویب سایت په ترو باندې زه هغه خپل لینک راخلم په نمریک فارم باندې اړوم یعنی مطلب هغه ما چې نوشته وګڼه چې مطلب facebook.com/مصطفی حیات نو هغه لینک زه راخلم په نمریک ویډیو باندې اړوم نو د هغه نمریک ویډیو زه آینده کې د دې په خاطر ترڅو زه پوسټ بولډینګ وکړم نو زه له همغه نه استفاده کوم څه به البته که چېرې دا لینک تاسو نشئ پیدا کوئ د ویډیو په ډسکریپشن کې موجود دی نو تاسو به دغه لینک کله چې دا مو راخلاص کړئ که نه دا خو خپله پیج دی راخلاص مو که تاسو به لاندې راشئ دې ساحې ته انټر فیسبوک URL اګزامپل په دې شکل نو تاسو کوم فیسبوک کاپي کوي ما لینک هغه به راواخلم زه به دلته پیسټ کړم ګوره هماغه لینک چې ما راخیستی و هماغه لینک دلته څنګه شو کاپي شو که چېرې زه وګورم ګوره فیسبوک کې هم همدا لینک ما سره موجود و فیسبوک وګورئ همدا لینک دی کنه مصطفی حیات امرخیل په نامه باندې موجود دی همدا لینک ما راخیستی دی او کاپي کړی مې دی نو په کروم کې دلته راخلم دا مو چې راواخیستئ نو دلته به تاسو په دې بټن باندې کلیک وکړئ چې ګیټ فیسبوک ID نو دا به تاسو لپاره براوزینګ کوي او سرچینګ به کوي تاسو لپاره به خپل هماغه نمریک ویډیو راخلي زما د فیسبوک نمریک اډرس یا نمریک ID چې دی دا دی نو دا به تاسو ټوله سلیکټ کړئ او ځان سره به یې کاپي کړئ نو ځان سره مو کاپي راواخیستئ تاسو به راشئ دغه کاپي به ځان سره ثبت کړئ ځان سره څنګه ثبت کوئ تاسو هر یو ریمایندر لرئ خوښه مو ورډ پیج استفادوئ یا سامسنګ نوټ استفاده کوئ یا ان مای کیس زه ریمایندر استفاده کوم چې له دې نه زه استفاده کولی شم ما الریډي دا کار ترسره کړی دی سمه ده نو هغه دغه چې د ما تیار چې ما مطلب لیکنه کړې یا زه په نوي دغه کې درته جوړ کړم چې څنګه مطلب نوي دغه کې ما جوړولی نوي نه دلته جوړ دی نو زه به همدې نه استفاده وکړم هغه نمریک دغه چې ما کاپي کوي کوم لینک چې ما کاپي کړی نو هغه دا و سمه ده ګورئ دا لینک ما سره موجود دی دا نو تاسو به لومړی په کوم شکل سره دا کار جوړولی شئ اول تاسو به دلته راشئ اول به زه به انګلیش ته تغییر کړم زه به راشم دغه کم پټرن به جوړوم لکه دا بره چې تاسو دا پټرن وینئ نو په همدې شان سره زه دلته هم پټرن جوړوم اول اټ بیا دوهم بیا اټ بیا غټ قوس غټ قوس مو شروع کړئ بیا ورته لیکم 0 صفر مې ولیکئ بیا ورځم بیا غټ قوس شروع کوم غټ قوس شروع او بیا هغه کم دغه چې ما کاپي کړی دی نمریک ID چې د ما فیسبوک دی زه هغه راخلم همدلته یې څنګه کوم ځان سره پیسټ کوم نو ما سره تیار راغلی دی نو دا به زه دلته څنګه کوم پیسټ کوم نو ما هغه نمریک ویډیو هم څنګه کړله دلته پیسټ کړله ګوره ډېر به داسې دقیق اوسئ دلته وګوره کالن دی موږ دلته کالن نه دی ورکړی نو دا پاتې شوی دی که چېرته تاسو ډېره وړوکې غلطي هم وکړئ نو تاسو هغه کار به په سمه توګه نه ترسره کېږي نو دا کالن به هم ورکړئ باره وګورئ البته دا پټرن دی چې دا تاسو سره په ویډیو ډسکریپشن کې هم موجود دی تاسو په اسانۍ سره هم دا کار کولی شئ فقط دغه برخه چې دغه د نمریک دغه برخه دی دا تاسو چینج کړئ هماغه د خپل پروفایل نمریک ID ورته ور واچوئ نو تاسو په اسانۍ سره دا کار ترسره کولی شئ نو دا مو ور واچوئ وروسته له هغه نه بیا زه کالن ورکوم نو زه راځم بیا کالن او بیا وروسته له هغه نه بیا په یو باندې کلیک کوم بیا کالن وهم هلته هم کالن شته دی بیا وایي چې ته دواړه قوسونه غټ قوسونه بند که نو دواړه غټ قوسونه ما بند کړئ
ورسره لغه نه ما زه بیا د اټ ساین ورکوي اټ ساین مې ورکوي بیا وایي چې تاسو لوی قوس شروع کوئ او بیا هغه کم دغه چې تاسو لرئ نو له دې نه وروسته بیا تاسو کالن ورکوئ بره به تاسو ګورئ کالن مو ورکړئ یو کالن او بیا هم ورسره یو ورکوم بیا ورته وایم چې بیا بل کالن ورکوئ او بیا ورته وایم چې لوی قوسونه بند کړئ لوی قوسونه مو هم بند کړئ او وروسته له دې لوی قوسونو بندولو نه بیا وایي چې اټ ساین بیا اضافه کوئ نو زه راځم بیا اټ ساین څنګه کوم ځان سره اضافه کوم اټ ساین بیا اضافه کوئ بیا راځم زه همدغه لوی قوس بیا شروع کوم دلته بره به ګورئ په همدې شکل به ځئ اټ 0 کالن numeric value numeric ID number ایما دی بیا کالن بیا 1 بیا کالن بیا غټ قوسونه بند بیا اټ ساین بیا کالن د غټ قوس شروع او بیا هم هماغه کم دغه چې ما راخیستی دی نو زه به هماغه دلته بیا پیسټ کوم نو هغه بیا هم څنګه شو ځان سره پیسټ شو او بیا به وروسته لغه نه زه دا علامه ورکوم د کالن علامه بیا به راځم زه به کالن ورکوم او د کالن نه وروسته بیا زه زیرو علاوه کوم او له زیرو نه به وروسته راځم دغه لوی قوس به بیا هم بندوم نو تاسو دغه پټرن جوړ کړئ دا پټرن تیر الریډي ما سره جوړ هم دی دلته په همغه شکل ما دلته هم جوړ کړئ که چیرې تاسو نسئ جوړولی یا پکې مشکل لري یا په اسانۍ سره دا غواړئ دا کار ترسره کړئ نو دغه پټرن ما په ویډیو ډسکرپشن کې هم اچولی دی تاسو راځئ فقط دغه خپله د دغه فارم نمریک آی ډي دا چینجوئ او د خپل پروفایل نمریک آی ډي دلته اچوئ نو تاسو به راځئ همدغه کم پټرن چې موږ جوړ کړی دی تا به ځان سره کاپي کوئ ما ځان سره کاپي کړئ سمه ده او زه راځم البته که غواړئ چې مطلب لیکنه مو بولډ شي اول به پوسټ په کروم براوزر کې کوئ وروسته هغه نه فسبوک کې خلاصولی شئ نو تاسو به راځئ په خپل کروم براوزر کې به فسبوک را خلاصوئ فسبوک به لاګین کوئ همالته به را خلاصیږئ فسبوک به را خلاص کړئ د فسبوک د را خلاصوالي نه وروسته تاسو راځئ هماغه کومه لیکنه چې تاسو دلته راخیستې دلته به یې څنګه کوئ ځان سره پیسټ کړئ سمه ده نو هغه لیکنه یا هغه پټرن چې ما هلته کړی و نو زه دا څنګه کوم دلته پیسټ کوم او کله چې تاسو لینک یا کله چې لیکنه کوئ نو تاسو یا څه شی پوسټ کوئ نو تاسو به دغه د کالن او دغه قوس چې بند دی نه دغه ساحه چې ګورئ په دې ساحه کې به تاسو پیسټ کوئ یعنې کومه لیکنه یا کوم پوسټ چې کوئ تاسو په دې ساحه کې لیکئ نو تر ټوله به دا ښه وي دلته هم کولی شئ تاسو لیکنه وکئ خو تر ټولو دا ښه چې مخکې له مخکې تاسو خپل پوسټ ولیکئ او هماغه پوسټ راواخلئ دلته یې کاپي کړئ سمه ده لکه په ریمایندر کې زه همدغه لیکنه راخلم سلام علیکم هیله ده چې روغ او جوړ شئ نو زه دا څنګه کوم کاپي کوم دا مو چې کاپي کړه راخلم یې او په کروم کې پر همغه ساحه کې کومه ساحه کې جلد دا زما دغه موجود دی کارسر دلته خوري نو زه هم دلته کلیک کوم کله مې البته لږ به دې طرف ته وي او په دې شین باندې بیا کلیک کوم بیا پیسټ کومه لیکنه چې ما کړې وه هغه زه هم دلته لیکم نو زه راځم ورسره هغه نه په پوسټ آپشن باندې څنګه کوم کلیک کوم او اوکې وهم نو زما دا لیکنه به څنګه شي اپلوډینګ روان دی نو اپلوډ نه وروسته به دا لیکنه ماته ښکاره شي چې په څه ډول سره زما لیکنه شوې دی سمه ده نو اوس وګورئ دلته هم داسې بولډ غوندې ښکاري خو په دې ځای کې یې دقیقا نه ښکارېږي نه سلام علیکم هیله چې روغ او جوړ اوسئ مصطفی حیات سمه دی نو دلته سمه نه ښکارېږي نو دې په خاطر تر څو سمه یې چک کړئ تاسو راځئ خپله اصل فیسبوک ته اصل فیسبوک به زه راخلاصوم اصل فیسبوک د خلاصولو وروسته تاسو راځئ خپل دا خو ما هغه لینک کاپي کړی د لینک ځای دی زه بېرته ورځم خپل پروفایل ته او زه دا چک کوم چې آیا رښتیا هم ما سره راغلی که نه زه به دا ریفرش کړم او وبه یې ګورم چې آیا ما سره دا لیکنه په بولډ فارم کې راغلی دی که نه دی راغلی وګورئ جسټ ناو همدغه اوس مې لیکنه کړې دی او هغه لیکنه ما سره په کوم شکل کې دی بولډ سلام علیکم هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ سمه دی نو دغه اسانه طریقه وه چې په اسانۍ سره منګه په فیسبوک کې په بولډ او په شین کالر سره چې اوس فیسبوک جوړ کړی دی خپل پوسټونه جوړولی شو خپل لیکنې کولی شو نو په مهربانۍ سره که مو ویډیو خوښه شوي لومړی لاړ شئ ویډیو ته لایک ورکړئ خپل کمنټ د ویډیو په اړه شریک کړئ خپلې پوښتنې هم البته په کمنټ کې له موږ سره شریکولی شئ او هو چې هیر مو نشي چینل سبسکرایب کړئ او دغه ویډیو له ټولو ملګرو سره شریک کړئ تر څو نور ملګري مو هم له دې ویډیو څخه برخمن شي